بیا په کوم کلي او ښار کې چې تاسو اوسېږئ دا وګورئ ټول د شرکیاتو اډه ده او د شرکیاتو ډیپو دی. ستاسو ښځې راځي او دلته تعویزګر ناست دي پالونه پې ګوري. د امام حسین جاړي او ابوبکر جاړي، ستا ښځه تللې وي مسلمان او راشي کافره کور کافره راشي کتاب ګوري پالونه ګوري. بیا د قرآن غوندې کتاب موجود دی او تاسو د پیر صاحب ختم کوئ. امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن اور حد بلا آزاد کن یا غوث العظم دستگی. قرآن غوندې کتاب موجود دی او ته امداد کن د دې مستقل خلق پورته چې بوزئ وای پیران دا ختم کرو. قرآن نو چھوڑ دو، پیران دا امداد کن امداد. واورئ کچا د غیر الله نه امداد وغوښته پاټکی کافر خبر تلاړو او زیارت ته وې چې بابا زوی مې نیولې دا به راته خلاصې. پاټکی کافر نن ستا دنیا تباه ده، ستا ښځې ځي د شیعو امام باړو ته او په جنډو پورې ګوډاګي تړي که نه تړي؟ پوس پرې کړو بې حیا. بیا نظر لغیر الله کوي. د الله نه سوا د ولی او بزرګ په نوم چې چا ګډ او چیلې حلال کړو د هغه غوښه د خنزیر نم زیاته پلیته. نن زمونږ ټول ملک په دې قهر ګرفتار دی. مونږ د شیعه سني په جنګ کې گرفتار. شیعه ته وایم چې تاسو فقه جعفریه په سر اوچته کړې ده. امام جعفر صادق صاحب د امام ابو حنیفه استاد، ٹھیک شو؟ دا فقه جعفریه چې دا ته وایې د امام جعفر صادق نه د دې د لیکلو هېڅ ثبوت دا ستاسو ملیانو 1.5 کاله وروسته جوړه کړه. راځئ مونږ د شاګرد په مذهب یو او تاسو د امام په مذهب یو. مونږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو، تاسو د امام جعفر صادق په مذهب یې. نو مونږ د شاګرد تابع یو، تاسو د استاد تابع یې. راځئ چې دواړه یو ځای شو او په ملک کې د دې فقه قانون راولو چې کومه فقه جعفر صادق جوړه کړې وه او کومه امام ابو حنیفه. راځئ که بیا امام حسین په څه جګړه وه یزید سره راز معلوم کا. په څه جګړه وه؟ خو په دې جګړه وه چې زما د نیکه په کور کې چې کوم قرآن نازل شوی دی امام حسین وی چې یزید د هغې د دفعاتو خلاف ورزي کوي، زما ورسره جنګ دی، ځان یې پې قربان کا او د یزید په لاس کې نه خو. نن ته د دوانو دپاره یزید خو څه کوي؟ د یزید پر کټو ته پوجې کوي، سجدې ورته لګوي. پاړه چنار کې مې د دوی یو ملا ته وې ما مونږ خو یو دغسې که نه، تاسو خو لږ تکړه خلک یئ. ته په هفته کې 2 ځله پولیټیکل ایجنټ ته سلام ته ځئ که نه ځي؟ ویل خو چې زه ما خو مال څه دپاره ځې؟ دا پولیټیکل ایجنټ زیارت دی که غوث دی که قطب دی دا څه دی؟ چې اوسه صحت دی نو له غوندې څه راکړي پرمټ وایي. تاسو خیال راکړئ. نو ما وویل چې د پیغمبر د قانون خلاف خلقو له خو 2 ځله سلام له پرمټو پسې ځې. نن به زمونږ سالي چې د مذهبي امور وزیر راغلی دی، هغه ورځ ویلې هله میټینګ دی د دغه د اختر متعلق میټینګ دی او مذهبي امور وزیر به صدارت کوي. ما پسې داسې ګرځېدل، ما چا لاندې به زه کښېنمه؟ ویل جي مذهبي امور وزیر. کوم مذهبي؟ ویل فلاني خان. په ارام کښېنه، په اختر زه ښه پوهېږم که د مذهبي امور وزیر پې ښه پوهېږم. زه به اوس وزیر لاندې ناست یم او د اختر فیصله به کوم. زه به د قاسم علي خان د غازي او د مجاهد د مفتی عبدالقیوم په جومات کې ناست یم او د اختر فیصله به کوم. تاسو خیال را دنیا ورته ناسته او مذهبي امور وزیر ناست و. خبره واورئ، زمونږ ضمیر نشته، زمونږ ایمان نشته، زمونږ دین نشته، زمونږ مذهب نشته. مونږ نه بېغیرت قوم به په مخ د ځمکه نه، مونږ نه بې حیا قوم به په دنیا کې نه. تاسو وګورئ په دې ملک کې زمونږ ښځو سال جوړ کړی. تاسو ما پسې پراپیګنډه کوئ، ما پسې چې بجلیګر ملا ښځه چې ده هغه سر غوڅ کړی دی. زما ښځه خو بوډۍ ښځه ده، سپین سرې که سر غوڅ کړي نو څه پې خبره ستاسو د دې لنډرو کوه. ستاسو د لنډرې چې دي دا د مینه بازار او د کوچي بازار او د رمداس بازار لنډرې خبره د دوی کوه.
بیا د بجلیګر مولا یو سړی مال راغی وایي چې ستا په سر مې جنګ وکړو چې بجلیګر مولا لور چې دی په کالج کې سبق وایي مال زما لور که چا دا ثابته کړه چې پهلی جمعات یې ویلی دی پهلی جمعات نو زه به ګیره کله کم په خره بس خبره ستاسو د لوڼو کوه د یونیورسټیو د کالجونو چې ملته نه میړه خوښ کړي او نکاح ورسره وتړي او روان والله کم پرېږدم موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں پر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده مولانا فضل الرحمن وی شریعت مسوده می پیش کړې ده قومي اسمبلی کې مال په آرام کېنه شریعت مسوده چې ستا قومي اسمبلی پاس کی زه خو به بیا بې نظیرې ته برکه په سر وم هلکه چې د ملک شرعي نظام راشي نو قرآني نظام به یې کنه قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی وقرنا قرار نہ دے خزی دی پکور کی کینی او د زمانه جاہلیت پشان ببار نہ گرزی بلکہ خزب پکور کی پزورا زورا نہ گرزی چد پڑو آوازی چرتا بار پردے سڑے وانوری او پشاوریو تواڈے او دلاخے کدھر چلے گئے سلوار دے ہوتے ساڑیاں رنا دلاخاں پاندیاں کہ میرے سلوار دا کپڑا بھی کدھر بیگانا مرد نہ دیکھے او شیعہ حضرات بی بی فاطمہ جس وقت فوت ہوندی سی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن نو نہ اٹھانا میرا جنازہ رات دے وقت اٹھانا تے جنازے دے ہوتے پھر ڈولی بھی بڑھاؤ تاکہ میرے کفن دا کپڑا بھی کدھر بیگارا آدمی نہ ویکھے آج تسی بھی بی بی فاطمہ دا نام لے کے تے پٹتے رہے بی بی فاطمہ دا تے بی بی فاطمہ دی شادی کس طرح ہوئی رنبنے خبر دادا چھے شہید ستوائی شہید عربی لفظ اور شہید وزن چھے دے دا فعیل وزن پا عربی کے کلا پا مانا دے اسم فاعل راضی اور کلا پا مانا دے اسم مفعول اس معافی غوارم دا خبر استاسو پوئینا بار زکر جو اس فاعل وزن دا کولو لبا چرت زیو سبکی وی تو رگیرہ مشوستی نا زہران گیا چه رحمان لانا عاقل شو نبالے پاکستان قوم دا قوم ترو سپورے نا عاقل شو نبالے طول ملک حرکات سکنات تاسو گورئی تفلان بمدا سے خپکی گی دینا دا زمونگ ممبران صاحبان دا صوبائی اسمبلی ممبران مولی دا غویانو گندے پا منڈائی کے خرسی سو کے پینڈائی تا تختی سو کے ابتابات تا تختی سو کے لاور تا تختی مچیز خزی تی جوڑی کری ایو ممبر ماتوی دا بسکی گی مال سبا کی گی خدای چی چالا ور کی غوڑی اوری جے دا مستوس ملای خوان کڑے دے خوارشی 50 लाख रुपए स्तागा गुर निकलने सी गटले 500 का वहां का आखिरत की खबर है किसको यहाँ तो आराम से गुजरती आखिरत की खबर है किसको यहाँ तो आराम से गुजरती खैरत तसोकरा गली दी वहां का दास्ता मुल्क और तासवे कौम ये और दा इंतखाबात मुंगा करी दी और तास नाजीजान अर्ज में दाओ कि शहीद लफ्स बांधे पोयदो द पारा उस वक्त पकाए मां परुन जुम्मा के यो खबर करे जिम्मा बांधे द अंग्रेजानो यो पादरी सवाल करे द अंग्रेजानो पादरी उस मुंग होदल तपदे बलाख्ता यू कने कि दा शिया दा से दा सुनी दा से दा शिया दे दा सुनी दे शिया और सुनी द्वारा दे खुदाई पागा सैलाब योड़े की ती गुटू बचर न शिया शता और न सुनी शिया कम से और सुनी कम से तासो सुनिया नहीं दा सुनी तो कहती है जने वाह एक ना पैमान ना सुनी नार्ज में दाव छे वही न वो गज़नवी में तड़प रही न वो खम है जुल्फ़े अयाज न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मी वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान न हो तो जहान गुल गए गुलशन गए अच्छे अच्छे मर गए और लल्लू बठेरे रह गए मुंग लल्लू बठेरे पाती मुंग मुलियान उमदर सरा मरगरी
تاسو ولید د ضیاءالحق په حکومت کې چې د کلو د بورې ونډه یې کړې وه مونږ ته نه غوث الاعظم جوړ کړی و که نه ونډې یې کړې وې دا د سود د زکات پیسې د ونډو په شکل کې جوماتونو پې ګرځولې او مونږ طبقه یې ټوله خسي نن په پېښور کې دا زمونږ مات ګوډ ملګري میټینګ راوغواړي میټینګ له څوک نه راځي ولې دې کې ونډه نشته که میټینګ ده نو عرض مې دا عزیزان چې تاسو د یو بېدینه سړي د سوال د جواب یې یو شیعه په تا سوال کوي چې د سني لفظ ترجمه وکړه ووایئ په ایمان تاسو یې کولی شئ ټول ووایئ کولی شئ هسې راغلي ابو بکر صدیق داسې و عمر فاروق داسې و حضرت عثمان داسې و حضرت علی داسې و امام حسین داسې و بھائی قرآنی فیصلہ وګورئ قرآن څه ویلي دي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قرآن څه وایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دوی دپاره کارآمد به د دوی عمل وي ولکم ما کسبتم او تاسو دپاره کارآمد به ستاسو عمل وي ولا تسألون عما كانوا يعملون دا هغوی د عمل تپوس به تاسو نه نکي ابو بکر که هر څومره لوی سړی و د هغه په عمل به زه جنت ته ځم وایي عمر فاروق که هر څومره لوی سړی و د هغه په عمل به زه جنت ته ځم د حضرت عثمان به ځم د حضرت علی به ځم امام حسین به د خپلې بهادرۍ په عمل باندې د هغه په عمل به شیعه جنت ته ځي ولکم ما کسبتم د ښځو خبره لور ته یو ښځه په غوسه وه ولویل د ځان تیکې وخوري په خبره ولې نه پوهېږي موږ د ځان تیکې خورو لګیا یو په خبره نه پوهېږي خدای په قهر دا قوم اخته څه زموږ د لاسه موږ نه ورته صاحبه یو حال جوړ کړي قطعي حکم دی لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بھئی د هغې د عمل تپوس به تا نه نه کېږي تا نه به ستا د عمل تپوس نو زمونږ ته خپل عمل کول پکار دي قرآن بیا وګوره الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون احسب الناس خلق دا ګمان کوي ان یترکوا چې دوی به خلاص شي ان یقولوا آمنا په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون او دوی بیړی به په ګرداب کې ګیره نه امتحاناتو نه به تیر شوی نه مشکلاتو نه به تیر نه خالی په دې چې کې به تو بخلی شي چې ما ایمان راوړی په دې به بخلی نو عزیزانو عرض مې دا چې قرآن نه لرې اول تاسو په ایمان ووایئ چې څومره دلته نه مسلمان قوم د قوم تر اوسه پورې دا نه پوهېږي چې زموږ دې کتاب ته قرآن ولې وایي زموږ د پیغمبر خبرو ته حدیث ولې وایي قرآن ته قرآن ولې وایي او حدیث ته حدیث ولې وایي دا قوم د قوم تر اوسه پورې نه او زه وایم چې ما غوندې ملا هم پرې نه پوهېږي ملا صاحب دا قرآن شریف څه صیغه ده چپ ویل باریکاتو کې مزه څوک چې باریکې خبرې کوي او عادي کېږي یو شیخ نه چا تپوس وکړه امامو ویل د قل هو څه معنا ده ویل بچیه چپ شه څوک چې د قرآن ترجمه وکړي او عادي کېږي په دې قهر هم زمونږ ملک اخته بختي ما قاري صاحب هغه یو ښځه وه لور یې مړه وه چې لور یې مړه وه هغې نه یې مخکې زوی مړ و هغې نه یې مخکې پلار مړ و هغې نه یې مخکې مور مړه وه لور ته وایي چې بچڑی میں کس کس نو روا بچڑی میں کس کس نو روا ماں نو روا کہ پیو نو روا کہ پیراوا نو روا کہ بچڑی تنو روا او پاکستانیوں کم بختو بدبختو بجلی گر ملا قادیانیاں نو روئے کہ شیعہ نو روئے کہ وابیاں نو روئے کہ حزب اللہ نو روئے کہ منکرین حدیث بلاوا نو روئے یو غم لسم بے کڑی ابر اپاسی پالاکا کی بگرزی وہی بہگورا دا حدیث امام بخاری ویلے دے دوس حدیث دوس حدیث یا رخو لیلہ یو کافرن اپنی طرح ویویم دا حدیث کاش کاش چې زما لاس کې
قوت را او د پاکستان واګې زما په لاس کې اوس د ښځې په لاس مبارک هم شته ډېر ډېره مبارک کم شی چې غوښتو خدای درک ډېر ډېره مبارک قوت راغی زه به تا ته ووایم چې ته مانه د پرویزیت نوم څنګه هلې په خدای قسم چې زه ستا سر قلم ته به راپاسې او ته به وایې چې د پیغمبر حدیث چې دی دا د یهودو ډکوسلي دی دا د یهودو ډکوسلي بیا ته به راپاسې او د ابوبکر نوم به په غلط خوله والې اول به درنه پوز او ژبه او غوږونه غوڅ کړم چې بونډۍ مولی درنه جوړ کړم بیا به درنه سر قلم 10 کروڑه پاکستان دی نیت مې ورته کړی چې قوت لاس کې راغی 2 کروڑه به لالو والله که زه تاسو یو ژوندی پرېږدم زه به په لاره روان یم تا به راونیسم چې دی خوا راشه ستا دې کتاب ته قرآن ولې وایي ته به یې ځي ما ته به پته نشته او شنګ د دې غوږ بیا دا بل غوږ بیا دا ملا او بیا د کنینګم پارک ته واستم او هغه سټیج باندې دې وخېجم او لاسونه درته رستو تړم او لګوې کېږم تا ته د قرآن لفظ ترجمه ولې نه دی ستا د خدای کتاب دی ته په د مرګ نه رستو ځان خلاصې په دې ښار کې رواج دی که نه ختمونه له بوځي ملیان راځه مونږ پې لار مړ شوي دي سلور ملواڼې مونږ باندې ختم کړي ملواڼې فدیت بچیا ملواڼې راغلې نو چې ملواڼې بوځې ته دومره سپک خلک بوځې او په هغې قرآن ووایې دا قرآن به ستا پلار خلاص دی بله یو خبره ما دا کړې وه چې د انګریز قوم ملا ته پادري وایي هغه یو سوال کړی چې قرآن کې یو لفظ راغلی نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون تاسو مسلمانان وایي چې قرآن کې تغیر او تبدل ځکه نه دی راغلی چې د دې حفاظت خدای په خپلې ذمې اخیستی نو تورات او انجیل او زبور او نورې صحیفې دا هم آسماني کتابونه او که نه نو تاسو ولې وایئ چې دې کې تغیر او تبدل راغلی په دې سوال پوه شئ مشکله قرآن ولې بدل شوی نه دی اوسه پورې همغسې باقي دی چې څنګه نازل شوی او انجیل د عیسایانو کتاب ولې بدل شوی دی ته ولې وایې دا د پادري سوال کړی په ملیانو دی ملا ورته جواب ورکړی دی چې تورات او انجیل کې هم خدای داسې ویلي چې زه به حفاظت کوم عزیزانو هغه پادري ما سره قدرت برابر کړ ما ورته وویل چې پادري صاحب ته لږ کلاو دماغ سره د دې جواب واوره انا له لحافظون الله په تورات کې نه ویلي په انجیل کې نه ویلي په زبور کې نه ویلي ولې ځکه چې تورات انجیل زبور دا وقتی قانون و پیغمبر شته نو قانون به وي پیغمبر وفات شو یا لاړو قانون به ختم نو الله د هغې حفاظت ذمواري ځکه وانغسته چې هغه لږ وخت دپاره قانون قرآن متعلق الله انا له لحافظون ځکه وویل چې قرآن به تر قیامته پورې همدغه کتاب لکه د قرآن حامل جناب محمد رسول الله دا به تر قیامته پورې خاتم النبیین پیغمبري او دونه وروسته به بل پیغمبر نه راځي داسې قرآن بم تر قیامته پورې همدا کتاب وي دې کې به څوک رد و بدل او تغیر نشي راوست وقتی طور خلق که دا کوشش هم کی نو الته دا قرآن د مسلمانانو په سینو کې پروت دی لکهاو کروڑ حافظان د قرآن موجود دي که نسخه ګډه وډه کې هلته د حافظ سینه به څنګه ګډه وه پادري ما ته وویل چې یاره ما ډېرو خلکو نه دا تپوس کړی خو داسې تسلي بخش جواب ما ته چا نه دی راکړی نو ما ورته ویل چې اوس ته مسلمان شه که ما ته ویل چې مسلمانېږم ځکه نه چې زما په عیسایت کې ډېر عزت دی بنګله ده تنخوا ده لوی لین دین دی ستاسو د مسلمانانو ملیان د غرمې وظیفه لیا او ایماندارو د ماښام وظیفه لیا او ایماندارو ټوله ورځ په کوڅه کې روټۍ غواړي دا ستاسو د مسلمانانو ملیان نو زه به هم ویل داسې ذلیل شمه که مسلمان شم چې جواب دې ډېر ښه کړی عزیزانو انا له لحافظون
د دې دا معنا چې قرآن لفظن او مانن دا موجوده چې کوم دی دا امه دی چې کوم په جناب محمد رسول الله نازل شو. اگرچه شیعه حضرات وقتاً فوقتاً پکې بعضې خبرې کړي دي. ان الله على كل شيء قدير. داسې خلق هم په دوی کې شته، دوی کې دوه فرقې دي. دوی وایي ان الله علي كل شيء قدير. د دوی یو کتاب ما تلاش ته راغلی و، عجیبه خلق هغې کې لیکلي و چې خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، اور معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد. خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد اور معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد. عزیزانو عرض داو چې دا زمون ملک مرتبان دے، ارگن بلا پکستا اور چپکی که زیارتونو تورشی علتا یو حال دے، که چرچیانو تورشی علتا یو حال دے، که دا اولیاء مزاراتو تورشی دوپڑے او باجی بے پی دپا سیخی او سچل دے دے بابا عرس دے دبلے او باجی دے مرو دے قبرونو دے پاسا گئے. دا دے پیخور خلقی نا دا دے پیخور نا دبلو باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه یو په بالا مانای تیری. سید حسن پیر تاریخ وګوره، دا په جهاد کې شهیدان شوي خلقو د پیښور خلقو دوپړی او باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه. اره مرداري دلته چکړالیان دي چې بهاولیان دي چې قادیانان دي چې یو غم اوس یو بله ډله پکې پیدا کېدو والا د حزب الله ډله ورته داغه بلا نوې رنگ درته په پیښور کې خیمه نوې رنگ. نو دې وجې نه عرض دا عزیزانو چې شهید فعیل وزن دی، فعیل او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول. دلته شهید په معنا د مشهود دی. شهید ته ځکه شهید وای چې د ساوتو پټین کې جنت ورته ملائکو مخامخ نیولی کہ ستا سا وطن دیو پا جنت کے دیداز ہے. دیکھو گو رہے آزوانی مرگان شئی نہیں خدای دیدہ سپینا ٹوپائے ہوا ما خودر توے کنا کہ دے قوم تا آسے زان سڑے کچھ قسم پا خدای دے دیوال تا ڈول کیا گا گول یارا کتاسو با دا ندیم پا یو خبر پوئی اینو زبا دا سڑی زوئے یا با زما پا یو خبر پوئی شئی بس جلسے تراغلی ہے یو تماشا دا و نندارا دا شیعگانو یو رنگ کے تماشا دا ہائی ہوئی تاسو ورطا ولاڑی تماشے کوئی او زمون بل رنگ کے تماشا دا ہاں کوئی جوڑ دی نور سے نشت. نو اللہ پاک دے توفیق راکی. عزیزانو کدا غوار ہے چھ مونگ دے صحیح مسلمانان او اسلام سره دے زمون رابطہ و تعلق پیدا شی نو پٹول دنیا کی یو ڈالا دا دے وقت کے چاگا تبلیغی جماعت والا دی اللہ دی توفیق در کی چھ اغی سره دنات سے شرف حاصل توفیق الکانو گورا د سړی شکل خبرې رفت آمد نشست و برخاست دا ټول د یو مسلمان په شان دی. اوس زمونږ شکل زمونږ خبرې زمونږ ګرځېدل زمونږ حرکات سکنات ټول د لوفرانو او د بدماشانو او د کنجرانو په شان. زمونږ ناسته وګوره مازدیګر کې د کابلۍ نه بار د سینما سره وګوره مازدیګر ټایم کې دلته کوچی بازار وګوره مینا بازار وګوره بالا مانے تراشه رمداس بازار وګوره صدر تلارشه د معززینو د لنډرو تماشاو کا لیډا په موټر کې ناستی او لیډای دکاندارانو باندې ګرځي انګته ور سره اچي ادیرو تورشا د معتبرو خځې خپل خواهشات په صدر روډ پورا کوي د غریبانو خځې ورشه په زیارتونو کې قیامت جوړ کړي دي. دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی؟ د کم وطن مشران چې داسې وي چا په 50 لکه روپۍ باندې خرڅېږي لعنت دې په هغه وطني لعنت دې په هغه حکومتي لعنت دې په هغه قوم په داسې شرمېدلي ملک دې لعنت په داسې شرمېدلي قوم دې لعنت چې د چا مشران نو نه د منډۍ غویی جوړي او د غویانو په شان خط بالا ماڼۍ کې خلک راشي اوبه نشته دي اوبه نشته ما ډېر ښه خدای دې په اوم اسمان کې در باندې بند مونږ څه کار دی زه هلته میر پسې ورځئ په کمیټۍ کې چې ناست دی لویه بلا ده کونسلرانو پسې ورځئ دا ګن کپان
دا گڑ کپان دا چواڑیانو نہ په تنخواہ کی کمیشن اغستو والا دې گڑ کپانو پسې ګرځي ما ته سلوای کوبلی نو الله دې توفیق راکړي. عزیزانو یو خبره تاسو ته کوم، تاسو مونږ ځان ته مهذب قوم وایو، شریف قوم وایو، مونږ ځان ته شریفان وایو. هر کال په دې ځای کې چې جلسه وي نو ستاسو زمونږ منځ کې ټسه دي. زه درته وایم داسې ځئ او تاسو به د غویي غوندې دې خوا زور کوئ. واورئ د شیعو جلسې ته، جلوس ته، مارکې ته که ورغئ نو ستاسو د خدای په ذات قسم وي، ټیک ده؟ اوچت کئ لاس. که تاسو شیعو ته نږدې ورغئ نو ستاسو د خدای په ذات قسم وي